بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا او داغه برحم او کرم سرا د مؤمن بنده خویونه بیانیدو د قرآن او د حدیث پرنا کی اغه اوچت صفات چې هغه په مؤمن کی او د مؤمنانو په منځ کې چې را کم فرق دی چې دا اوچتې مرتبې والا دی دا کمزوری دی دا هم د دې صفاتو او خویونو د لاسه راځي چې بچا کې دا اوچت صفاتی هغه اوچت مؤمن دی، بیا په چا کې چې څومره ډیر دی دومره د هغه ایمان ډیر دی، چا کې څومره لږ دی هغه کې لږ دی او داسې پسې بیا ځه. ایمان په یو ځای ولاړ نه دی او دا د الله نعمت دی. یو سړی به چې دا څنګه خبره شو چې ایمان په یو ځای ولاړ نه ته دا د الله نعمت دی. چې په یو ځای ولاړ وی خو ښه به وی چې نه ډېرېدی او نه کمېدی. نعمت د الله دا داسې دی که چېرته د ایمان داسې سوی یا داسې شی وی چې په یو ځای ولاړ وی نو بیا دا کم مؤمنان چې په دې دیندارۍ کې محنت او کوشش کوي د دوی ایمان او د هغه خلکو ایمان چې هغه بېدینه دي یا داسې ټک خطا دینداري کوي یو شاني دغه ظلم شو والعیاذ بالله. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان او زمونږ ایمانونه یو شان، بیا زمونږ د زماني دیندار علما بزرگان د هغوی ایمان او د کمزورو او د بېدینو او د جاهلانو ایمان یو شان د هغو ظلم و. بیا نو دا هم د الله رب العزت رحم دی او کرم دی چې د ایمان مرتبی دی او د ایمان درجات دی ټول یو شان نه دي. دا کم خویونه چې موږ بیانو او تقریبا یو کم سلوي خویونه که څه بیان شي که نه یو کم سلوي خویونه بیان شوي دي او نورو بیانېږي چې څو پورې الله توفیق راکړو الله ژوند راکړه. دا صفات چې څومره په سړي کې دومره د د ایمان مرتبه اوچتوي. اخرنی صفت او خوی څه بیان شو؟ مؤمن همیشه د خپل نفس او خواهشاتو سره مقابله کی مجاهده کی لګي. همیشه د او د خواهشاتو د نفس د شیطان د دنیا د فتنو په منځ کې مقابله روانه ده. کوم وخت نه چې پیدا شوی دی او د مرګ پورې دی په یو مقابله کې روان دی. نن به انشاءالله څلوېښتم خوی د مؤمن بنده بیانو چې هغې ته قرآن او حدیث کې ښه واضحه د هغې ذکر شوی دی او هغې ته ځای په ځای اشاره شوې ده. دا خو ټول خلک پیژني بلکې ماشوم په دې خبره پوه دی چې موږ د دنیا کې چې یو همیشه اوسېدو دپاره نه یو راغلي او امتحان دی لیبلوکم ایکم احسن عمله. الله دا ژوند او مرګ وایي ما پیدا کړی دی دپاره دی چې زه راښکاره کړم په تاسو کې ښایسته عمل کوونکي. په دې خبره باندې ماشوم پوه دی چې دا دنیا دا پاتې کېدو ځای نه دی همیشه او دې نه ټول روان دي. څوک مخکې او څوک وروسته او همیشه ژوند چې د هغه د آخرت دی. نن به خبره هم دې باره کې کوو چې مؤمن هغه مؤمن چې هغه د ایمان خوند څکلی هغه د دنیا د حقیقت پیژندلی. موږ ګوره ټول په خوله باندې یو شان خبره کوو دې کې فرق نشته. په خوله زموږ د ټولو یوه خبره ده چې دنیا فانی دنیا ده د ټول مني تر دې چې کافر هم دا وایي د دنیا نه به ځو دا خو کافر هم مني. نو فرق بیا په څه کې راغی؟ فرق هغه بیا د دې وینا په تصدیق کې په عمل سره په دې کې فرق دی. زموږ د ټولو د خبره
قول او فعل یو شان نه دی، فرق دی. د چا قول او فعل یو شان دی، وینای د کار سره او کار د وینا سره برابر دی، او د چا وینا په مشرق ده او کار په مغرب دی، فرق دی دی کی. مؤمن په صحیح معنو سره د دنیا حقیقت پیژندلی، ځکه دی په دنیا کې بې رغبتی او د دنیا د ډیروالي حرس نه ساتي. د دنیا د ډیروالي حرس نه ساتي. دا زموږ دپاره ډېر اهم موضوع ده. زه اکثر درسونو کې دې خبرې ته اشاره کوم، خو هغه صرف اشاري. نن په دې خبره ځان پوه کوو چې مؤمن د دنیا په حقیقت څنګه پوهی او ولې د دنیا حقیقت دی څه. د دنیا حقیقت پیژندل او چې حقیقت دې وپیژندو نو بې رغبته به شي، او چې بې رغبته وي نو حرص ته ډېروالي به نه کړي. دا درې خبرې یو بل سره تړلی شوي دي. د دنیا حقیقت چې دې وپیژندو نو بې رغبته به شي، چې بې رغبته شوې حرص ته ډېروالي به دې کم شي. او اوله کې دا خبره واضحه کړو چې بعض هغه ملګري به اعتراض کوي چې کوم دنیا سره لږ ډېر زړه لګېدلی چې ښه لکه ستا سمه ته وایي دنیا پرېږدو. تا ته په یو ځای کې څوک دا نه وایي چې دنیا پرېږده، او دنیا څنګه پرېږده او ته په دنیا کې ژوند تېرې. دنیا به کې خو د هر څي شریعت حدود او پولې یې ښودي دي. دا دنیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کړې ده، دا دنیا صحابه کرام هم کړې ده، دا د اوسه پورې هم د دینداره خلک یې کوي. خو د هغوی د دنیا کې د ژوند تېرولو او دنیا سره دا لین دین چې کوم دی د هغې حدود دي، د هغې خپل حدود دي، د هغې خپلې پولې دي. داسې نه چې یعنې موږ وویره زموږ ډوډۍ ته ضرورت دی، اوس ډوډۍ ته ضرورت دی دا په خوله دی وایي، او نښتې پورې دومره وي چې د 100 کالو جمع کوو. نو دا خو عجیبه ضرورت دی چې ته پورې نښتی. ضرورت خو دې ته وایي چې ته دومره ډوډۍ وخورې چې ته پرې ژوندی. ضرورت خو دا دی که نه. لکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د آدم د بچي دپاره دومره نوڼۍ پوره دي چې ملا یې پرې نیغی، دومره نوڼۍ پوره دي چې ملا یې پرې نیغی. اوس دې چې رسول صلی الله علیه وسلم تا ته وایي دنیا به کې، خو دومره دنیا کوه چې څومره دې ضرورت وي چې له ژوند دې پرې روان وي، ملا یې نیغی یعنې ژوندی. خو چې ته به بوجو بوجو جمع کې او وایې دا چې دا خو دنیا نه بغیر ګزاره نه کي. دا دنیا ته چا نه دی ویلی چې ته به بوجو بوجو جمع کوه د مرګه پورې د دې په منډو کې اوسه. تا ته د هغه دنیا د ګټلو او په هغې پسې د منډو ګنجایش دي چې هغه ستا آخرت نه خرابوي. او ځکه دا خبره بعضو علماو کتابونو کې هم لیکلې ده، او په د اسلامي کم کلنډر چې د عربو ممالکو کې چاپ کېږي دې کې نصیحتونه دا پکې اکثر مخې له راځي، او ډېره ناشنا خبره ده. وایي د دنیا دپاره دومره محنت وکړه څومره چې پکې اوسېږي، او د آخرت دپاره دومره محنت وکړه څومره چې پکې اوسېږي. ستا مرضي ده. د دنیا دپاره دومره څه وکړه څومره چې پکې اوسېږي، د آخرت دپاره دومره څه وکړه څومره چې هلته اوسېږي. نو تا ته به زموږ د دې خبرې ته سوچ وکړه او بیا زموږ دې ژوند ته وګورې چې دا موږ د څه دپاره لګیا او په کوم ځای کې به ډېر اوسېږو. زموږ دا منډې او دا حرس. نو ګورې داسې نه خفه شئ مانه، ما ګورې دا نه دي ویلي چې دنیا پرېږدئ. داسې نه چې په چا باندې یاره راشي چې دا خو قصه لاړه ټوله دړې وړې شو. دا دنیا کوه، خو دغه حدیث مطابق چې ملا دې پرې نیغئ، ملا دې پرې نیغئ معنی ژوند دې رواني، د بچو ژوند دې رواني، چا ته محتاج نه یې، ګزاره دې کېږي. بس دا پوره ده. او انشاءالله یو حدیث سره روان دی ډېر ناشنا، تفصیل به هلته کوو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولید او د هغه یو جونګړه غونته کې و، هغه ګډه وډه شوې وه، نو هغه روغوله. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم پرې تېر شو، وایي څه کوې؟ وایي دا روغوم یا رسول الله. وایي ما ته خو خبره د دین هم نږدې ښکاري، یعنې خبره د دین هم نږدې ښکاري، مرګ آخرت. یعنې دومره ټیم موږ سره شتیم نه، دا څومره چې ته دې پورې نښتی او روغی را روغی، نو دومره ټیم ګوره شتیم نه. حالانکې هغه غریب یو جونګړه کې لګیا و، خو مرمت یې کو. او زموږ هغه راشي هغه بنګلې زموږ ویې نه،
او پای کې دنه هغه ډیزاینونه وي نه او پای کې دنه هغه نخرې وي نه او بیا زمونږ د هغې نه بعد هغه لوږه وي نه. عجیبه دا ده، بنګله ده، ډیزاین دی، نخرې دي، هر څه دي، خو هغې سره لوږه ده. ځکه حدیث کې دا راځي چې څومره ته په دنیا پسې منډې وهې دومره به درنه دنیا منډې وهي. څومره چې دنیا پسې منډې وهي دومره به درنه منډې وهي. نو ځکه دا سړی چېرته مړېدی نه شي. او دې باره کې انشاءالله ډېر حدیثونه وبیانو. نو د مؤمن نن چې کوم خوی به د مؤمن بیانو، د مؤمن خوی دا دی او صفت چې دی د دنیا په حقیقت باندې رسېدلی دی او دنیا یې پېژندلی دی. او لازم نه دی چې دا ټول مؤمنان دې په دې پوه وي. لکه اکثر مخکې ما وضاحت وکړي چې مؤمنان ټول یو شان نه دي، فرق دی ایمان په مرتبو کې او په ایمانونو کې. زه وایم که صرف موږ قرآن ته واپس شو که نه، قرآن ته او حدیثونه لا ونه ګورو، حدیثونه خو ډک پراته دي په دې موضوع باندې. دا ذخیره د حدیثو چې راوالي ناشنا ناشنا نصیحتونه د رسول صلی الله علیه وسلم. خو که صرف قرآن ته واپس شي که نه او زړه دې ژوندی و، شرط دا دی، او زړه دې ژوندی و، نو ته به د دنیا په حقیقت پوه شي او د دنیا نه به بې رغبته شي او دا حرص به دې کم شي. که صرف قرآن ته یې رجوع وکړه او چې بیا له حدیثونو ته واپس شوي او بیا د علماو هغه کتابونو ته او اقوالو ته او د سلفو نصیحتونو ته، نو سړی بلکل د دنیا په دې حقیقت داسې پوه شي لکه څنګه چې تا ته ورځ ورځ ښکاري او شپه راته شپه ښکاري. دغه شان به د دنیا خپلې مخې ته وي. او موږ ډېر غافله خلک یو مړه. د دنیا حقیقت نور زه تاسو څه واضحه کړم، څومره خپلوان ستا مړه دي او زما مړه دي. زه به نور هم تا ته حقیقتونه واضحه کوم، زه به نور هم تا ته تشریح کوم. څومره خلک زموږ په مخ کې تېرې شي، زموږ ملګري، زموږ خپلوان، زموږ استادان، شاګردان، هر قسمه رشته چې دنیا کې ورسره زموږ واسطه راغلې ده او کې لازم څوک نه څوک تېري دنیا نه. نو موږ هم د چا په رشته کې یو که نه؟ که موږ د چا په رشته کې نه یو، څنګه چې دا څوک چې تللی دی د چا په رشته کې وي دقې شان دا پاتې هم د چا په رشته کې دی، نو دی به هم ځي د ده نه به هم د ماضي قصه جوړېږي. نو څوک به بیا د ده په باره کې هم وایي چې زموږ یو رشتې والا هغه تللی. دا د دنیا حقیقت دی که نه؟ خو که ډېر وضاحت موږ کوو نو هغه دې دپاره کوو چې موږ په دې خبر باندې ښه پوه شو. قرآن کې یو څو ځایونو کې الله رب العزت د دنیا حقیقت ذکر کړی او زه درته بیانوم او تاسو به سوچ وکئ. خو اولنۍ او اخرنۍ خبر هغه به دی که زړه دې ژوندی نو زما په دې خبرو به پوه شي، او که زړه دې مړي نو بیا علاج اول د زړه وکړه او د هغې علاج په څه طریقه کې خپل ځایونو کې بیان شوی، هغې نه بعد به زما په خبره پوه شي. سورة الحدید په 20مه سپاره کې دی او په هغې کې الله رب العزت د دنیا حقیقت بیان کړی دی. څه وایي؟ اعلموا انما الحیاة الدنیا. الله وایي ځان په دې خبره پوه کړئ چې دا ژوند دنیوي دی، دنیا دا ژوند چې دی دا څه شی دی، الله یې درته وایي او الله یې ډېر ښه بیانولی شي. ولې؟ الله پیدا کړې ده، دی جواب دی. د الله نه د دنیا څوک ښه نشي پېژندی ځکه چې الله پیدا کړې ده او خالق خپل مخلوق ډېر ښه پېژني د دې نه چې مخلوق وپېژني. دا الله اوس ناشنا حقیقت بیانوي. ګوره پوه شئ په دې خبره چې ژوند دنیوي څه شی دی؟ لعب ولهو وزینه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لوبي دي لوبي وتلاوي پالتو مشغله ده، ډول او سینګار دی. تفاخر بینکم فخر و تکبر لوی کول دی په یو بل. وتکاثر فی الاموال والاولاد او د یو بل سره هیرس د ډیروالي په مالونو په بچو کې.
دغه دنیا ده. دا حقیقت د دنیا هغه څوک بیانوي چې د دنیا پیدا کړې ده. اوس که ته پکې ځان له څه نوي تعریفونه راوباسي او تا ول بل رنګ ورکړی هغه ستا خپل کار دی، خو دغه خالق درته وایي دنیا د دې نه اخوا هېڅ هم نه ده، لوبې دي. او بلکل داسې لوبې دي، ما یو پیر د ملګرو ته ویلي وو لکه دا ماشومانان چې کله د کور نه راوځي ځان له د خټو کورونه جوړوي، لوبې کوي، ماښام کې ورته پلار یا مور اواز وکړي د کور د دروازې نه وي دننه راځي، هغه هر سلتې ورکړي او دننه ځي واپس. دغه دنیا ده. او دغه شان موږ ته هم یو پیر ملک الموت اواز کوي، د هر سله به لته ورکوو ضبطي. دا حقیقت دی. بس انتظار د دغه اواز دی چې کله اواز وشو بس کیسه ختم. دا دومره چې پورې موت انختې او آباده وي که نه، دا صرف په یو اواز باندې دړې وړې کېږي. یا د دریاب په غاړه ته ناست او په هغه شګو کې ځان له لیکل کې او لوبې کې یو چپه د اوبو پرې راشي هغه هر څه ختم کړي. دغه شان یو چپه د اوبو زما او ستا په دې ژوند عمره روانه ده، دا هر څه به ختموي. ته چې ریږی ما او منګ او منګ او لاسونه ورسره وهي او دومره مې ولګولې او دومره به کوم او دومره مې ګټلي، دا ټول صرف یوې چپې ته انتظار دی. بس یوه چپه دا هر څه دله ختموي او داسې دله ختموي چې نندارې به یې کوي دا نور، داسې به یې دله ختم کړي. نو ځکه دومره جوور پکې مه ورځه، دومره کار کوه لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په اوږو باندې لاس کېښودو، وی کن فی الدنیا کأنک غریب. په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه یو ناشنا مسافر. مسافر یو ځای کې زړه نه لګوي، مسافر یې خپل ځای ته واپس ځي. بل ناشنا کس چې یو ځای ته ورشي نو هغه هلته ناشنا یې زړه یې نه لګي، بس همیشه هغه ارمان کوي چې موږ زه هغه خپل ځای ته واپس لاړی. نو دغه شان د دنیا کې ژوند چې تېرې د قاعده او قانون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده کړه، زه درته نه یم د مسافر ژوند پکې تېروه. ورب الکعبه ژوند به دې ډېر مزېداري. څنګه به مزېداري؟ په لږ څه به خوشحاله. دا موږ ولې په لږ څه نه خوشحالېږو؟ یعنې اوس د یو سړي سره 2 کمرې کور دی، ښه په سر د پاسه سوری دی، بچي په امن و امان کې دي، دی نه دی په دې نه مړېږي. ګاډی دی په دې دی نه خوشحاله، بچي دي مزه نشتي، تنخواه دومره روانه چې 3 ټیمه ډوډۍ پکې خوري، لګیا دی ښه په حیا او په عزت. نه نه لږه نور لږه نور لږه نور. د هغې غټه وجه دا دی چې موږ ځان چې ته مسافر نه دی ګڼلی دلته، او که موږ مسافر ګڼلی وی نو ژوند به زموږ اسان شي. داسې به اسان شي لکه اوس یو سړی د هغه ته یو نعمت میلاو نه شو، د خو الله په نصیب کې لیکلي دي. د دې دا زړه ولې په ارام دی؟ دی بیا هم خوشحاله دی. ته دې تپوس وکړه پلانیه دا شی ما سره هم نشتي، زما خو زړه ټک کوي چاودي، ته بیا مسکۍ مسکۍ او ګرځې او خوشحاله او الحمدلله او دا ولې. هغه ویل لکه سره پسې ځان خفه کړي، هسې مسافر یو نو بیا ته یو څو ورځې بعد ځو. که دا خبره دې زړه ته واچوله که نه چې زه په دنیا کې مسافر یم، د دنیا دا ژوند تېرول به درته اسان شي او بیا به دا نوکاري نه ښخې او نه به ورته ډېر د ویښه کېږي. ډېر مزېدار ژوند به دي، ډېر مزېدار ساده باده ژوند په لږ څه باندې شکر د الله. او غټه خبره مخې ته دا دی چې مړه هسې مسافر یو، سبا له تېزو نو په دې زړه لګول خو نه دي پکار. الله رب العزت د دنیا دا حقیقت ذکر کړی دی، نو بیا څه وایي د پوه کولو دپاره؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتو. باران راوورېدو، فصل دومره تک شین راغی ښایسته چې ذمهدار ورته خوشحاله شو. روزانه ځي راځي دی فصل باندې یو نظر ورچوي، د خندا شین دی ورته. غیر یو فصل راورسېدو، ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. همدغه فصل یو سیلۍ پرې راوچلېږي، یو طوفان پرې راشي، یو څه بل آفت پرې راشي، تک زیړ شي او زری زری شي، وریږي، ختم شي. دا دنیا ده چې پیدا شي سړی مور پلار ورته سم خوشحاله او بیا چې ځوان شي هغه ورته ښه خوشحاله او بیا ورو ورو سړی په هډوکو کې کمزوری کېږي او سرمن کمزوري کېږي او نظر کمزوري کېږي او دماغ کمزوري کېږي او دردونه سټارټ شي او بیماریانې
حمله وکړي په بدن باندې او بس اخري غم بیا د سړي دغه شي چې یا الله اوس دا بیماریانې مې ختمې شوې او ورو 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 مړاوې شي نو بیا دې مرګ ته په خپل هم تیاري دې تیاري مرګ ته که ته ورته مرګ به د باندې راشي که نه نو کېدای شي ده په زړه په ګوټ کې یو دا خبره د مخکې نه پرته وي چې مرګ راغلی دی دومره مړاوی شوی دومره دی ختم شوی او عجیبه ده دا دنیا یعنی ما یو پیر په دې خبره کې سوچ کو باید دا دنیا ډېره عجیبه ده د کوم وخت نه چې سړی په ښه بد پوه شي او په دې پیسو پسې منډې وهي او دا هر څه پسې ختم کړي بیا په اخره کې دغه پیسې راولي په دې خپلو هډوکي لګوي چې اوس دا هډوکي زیله راشي او باقي کې دنیا نه لاړ شي بس دغه دنیا دی دومره منډې چې وو اوس یې په ځان لګوي چې اوس دا هډوکي زیله راشي او دا سرمن برابر شي او دا زړه برابر شي او بیا سړی غوړ زیړ شي په هغه کې لګولو کې بس مرګ پرې راشي او کیسه ټوله ختمه شي نو دا الله د دنیا څومره ښکلی مثال ورکړی خبره که په دې ځای باندې ختمېدی که نه چې په دې فصل باندې آفت راغی زیړ شو وچ شو ورېجېد کیسه ختمه شو که په دې ځای کیسه ختمېدی بیا خو هېڅ مسله نه وه خو الله څه وایي همدغه آیت کې مخکې وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان الله په آخرت کې ګوره دوه خبرې دي یا خو دردناک سخت عذاب او یا د الله له طرف نه بخښنه او د هغه راضي کېدل خبره په هغه ځای ختمېږي نه چې فصل ختم شو که زما او ستا په مرګ سره قصه ختمېده خو مزې به وي مرګ نه بعد اصل قصه سټاټه شوه یا عذاب یا د الله طرف نه بخښنه او هغه ته په دې نشي ګټلی که ته چې یاره زه به الله راضي کړم په دې چې زه به دنیا له زور ورکړم نه الله راضي کېدو لپاره د هغه بندګي به کې او که دا نه او دې طرف ته وښویدې کوم طرف ته ځي عذاب ته درېیمه لار شتي بله که درېیمه لار چاته معلوم وي هغه دې بیان کړي چې یاره درېیمه لار بله شتي نه بیا الله د دې آیت په اخره کې د دنیا د حقیقت بیان یعنی موږ یې سم پوه کړي یو خو چې نه پوهېږي دغه سړی د ځان ملامته کړي نه دا دومره اوږده خبره الله وکړه په دې آیت کې آیت چې ختمیږي بیا الله رب العزت مختصر ټکو کې د دنیا حقیقت تا ته بیانوي او ما ته بیانوي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله وی نه دی ژوند دنیوي مګر د دوکې سامان دی خو واضح موږ ته وایي د دوکې سامان دی بیا پې ما ورته دوکه کېږو او دا کمعقلتوب دی د یو سړي چې ورته پته وي چې دا دوکه ده او بیا پې هم دوکه کېږي لکه اوس یو سړی دی ورته پته دی چې دا پلانې زید یا عمر یا هر څوک چې دی دا زما دشمن دی او وایي هم هر چا ته ځای په ځای چې پلانې زما دشمن دی او بیا هم د هغه دشمن مخې له دغه شان بې احتیاطه بې اسلحې ورځي او هغه په ډزو کې مړې کړي دا کم عقل نه دی ولې کم عقل دی پته ووته چې دا سړی زما دشمن دی او زما په مرګ پسې ګرځي او بیا هم داسې پسې روان موږ په خوله ټول وایو دنیا دوکه ده هغه دوکه موږ دوکه کوي د دنیا د دوکې سامان دی دا ته م وایي زه یې ویم که نه ځکه د دنیا د دوکې سامان ما ورته هغه دوکه کوي اوس ما په دې منځه کې کوم ایتونه چې وي ستاسو هسې لږ ډېر پرې پوه شوئ د دنیا مثال هلته هم بیان شوی سورة الکهف کې او دغه شان مثال لکه څنګه چې دې کې بیان شوی خو هغې پسې بیا الله څه وایي المال والبنون زینة الحیاة الدنیا مال او زامن دا ښایست دنیا دی یعنی دنیا کې به لازم دا قصې چلی او د دې نه بغیر ګزاره نه کېږي دنیا به دې ښایسته ښکاري په مال باندې په بچو په ښځو دا به لازم ژوند کې دا خبرې مخې ته راځي خو تا په یو ټکي باندې الله پوه کوي ګوره چې دا ډول دی ډول اصل نه وي ډول اصل نه وي ورې ډول یو زیاتي شی
پسې دا زما به خبره ورسېدې و که نه ډول او سینګار اصلي اصل نه دا زیاتی شي نو چې دنیا دا مال او د دنیا دا بچی او دا ښځې دا ډول د دنیا دی دا اصل نه دی دا نه چې ته په ډول پورې ونښلې او په سینګار پورې نه نه اصل څه شی دی والباقیات الصالحات او باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال دغه اصل او مغز دی د خبرې نو داسې نه چې تا نه اصل یې او په ډول پورې نښتی دې آیت کې دنیا حقیقت بیان شوی دی په بل آیت کې الله سبحانه وتعالی د دنیا حقیقت بیان کړی دی په سورة العنکبوت کې او زه دا صرف یو دوه درې آیته تېروم ځکه که قرآن موږ روالو که نه او د اول سر نه اخره پورې ګورو او د ټول آیتونه را جمع کوو خبره به سمه اوږده شي یو بل آیت کې الله رب العزت دا خبره کړې ده سورة الحدید کې عفوا سورة العنکبوت کې وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب او نه دی ژوند دنیوي مګر لوبې دي هسې مشغله ده حقیقت دا دی وإن الدار الآخرة لهي الحيوان او ژوند د دنیا کور د آخرت همیشه پاتې کېدونکی دی لو کانو یعلمون ارمان که دوی ته پته او ټول په دغه عجیبه دا دی چې ټول په یې لاره ورمات یو او سفر زمونږ شروع دی دا نه چې سفر به د دې نه بعد شروع کوو په دې انتظار کې وو یو سړی ما ته ووایي چې یاره لږه ګزاره کوه مونږ خو لا په دې سفر وتي نه یو او ته راته دا خبرې کوې ته چې د مور د خېټې نه راوتی ته په سفر باندې او ګورې نه ځان ته د بدن کې دا تبدیلیانې نه محسوسوې که تاسو نه محسوسوئ دا ویښته چې سپین شي نه م لیدلي یې که نه تور رنګ به ورکو بدل به یې کړو که ډېر تور رنګ وله ورکړي هغه حقیقت الله ته معلوم دی او بیا تا ته معلوم دی دا به تورو رنګونو نه کېږي او دا هډوکي چې دی ټکا کوي او دردونه او خوب ګډوډ او یوه مسله او بله مسله په دې ته نه پوهېږي دا ټولې موږ ته اشارې دي که نه که نه جبریل علیه السلام راشي او موږ ته غوږ کې ووایي ښه واضحه چغه راته ووایي چې نوره یعنې قصه داسې د ځان هوښیار کړه که ته په دې انتظار یم داسې خو نه کېږي خو الله رب العزت داسې نښې موږ ته رامخې ته کوي بار بار چې موږ دې طرف ته پام کو او دې طرف ته سوچ کو او که دا چې موږ زموږ د ژوند نور چې دی هغه د ډوبېدو طرف ته روان دی یعنې یو هغه و خو هغه نور چې راختو اوس د نور د راختو قصه هغه ختمه شوې ده بیا نور د اسمان په منځ کې مخه جوش او جذبه کي دغه نور کله ډوبېږي زموږ د ژوند دا ماښام به کله راځي د هېڅ پته نه لګي نو عجیبه دا دی چې روان په دې سفر وي او ځان هم کم عقل کړی دی په زور دې ته وایي ځان په زور کم عقل کول لکه الله قرآن کې څه وایي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الله وایي غافله کړئ تاسو هرس د ډېروالي تر دې چې لاړئ مقبرو ته مقبرو ته موږ لاړو بیا موږ پوه نه شو څنګه لاړو مقبرو ته مړي مو ښخ کړو ملګري خپلوان استادان کشران مشران څوک هم ښخ کړي دي که نه تاسو چېرته چا جنازې سره تلي د هغې نه بعد ومقه شاني بلکې د هغې نه بعد خو هرس ښه ډېر شو وګوره مړ شو بچي تې پاتې شو نو که ده وله لکه ډېره شوړه جمع کلی وی ښه به نه زه یو ښه زور ورکوم په ځای دی چې لږ عبرت یې ته اخیستی وی یار ښه په خټه کې ورننوتو او ښه ګډوډ شو او ځکه ابوالدرداء رضی الله عنه باره کې راځي چې یو پیر جنازه روانه وه نو چا ډېر تپوسونه کول وي جنازه د چا ده د چا ده وی ستا ده په دې هغه سړی پیکه شو خفه شو یا هغه ورته مه خفه کېږه زما ده یا ستا ده یا زما ده څه ناشنا جواب یې ورکړو
دومره تپوسونو ته څه ضرورت دی خو یا ستا جنازه ده یا زما جنازه ده نو دا نن چې موږ قبرونو ته کوزو دا کوزونکي به سبا نور خلک به کوزوي او دا نن چې موږ ته کور ته وضو راننوځو که نه یو ورځ به ترې راوځو خو راننوځو به نه او دا هر وخت کیدی شي ګوره کله چې کور نه راوځي دا سوچ کوه چې کیدی شي زه بیا دې کور ته رانه شم او دا جامې چې موږ ته اغوندو نو دا سوچ ورسره په ټیم کوو چې ته به وباسي که نه څوک چې دې لامبوي هغه به یې ځنه وباسي هره جوړه کیدی شي هره جوړه زما ستا دا کیدی شي چې قینچي پسې راوالې او سري کښې رانه دې ته م چې ته سوچ کړی کنه یو سړی به ما ته وایي چې څه ساده سړی موږ دومره جوور په دنیا کې ورغلي یو سمه مزه کوي ته راته کومې خبرې ذکر کړې زموږ طبیعت ته خراب کړو لکه مخکې ورځو کې ما ته یو ملګري وي هغه د نصیحت په تور وي ښکلې خبرې وکړې ډېر متاثر و د بیانونه خو ما ته وي دا د قبر د عباس او د عذابونو د عباس دا سړی ډېر زیات یاروي نو که صرف دا ترغیبي خبرې کېدی نو ښه به وي ترغیبي لکه جنت او د الله رحم او الله غفور رحیم نو ما بیا به دې دینداري کړې وې چې زه تا ته سهار ماښام وایم چې الله بخونکی دی بیا به ته دینداري وکړې زه راته دا م وایم چې الله بخونکی دی قبر هم دی عذاب هم دی او په هغې کې دا حال دی نو چې د قبر او د عذاب او د الله د غضب خبرې درته پرېږدم نو بیا به دې ګورې څه حالي دا خو به لازم پکې دا خبره کړو نو داسې نه چې سړی وایي چې یاره زما ښکلې دنیا روانه وه د جمعې شپه وه موږ ورته الله خوشحاله وو چې سبا چوټي ده لږ به چاره شو دې دنیا ته بیا تا راپسې بله موضوع راواغسته دا موضوع به لازم رالو او دا تم رالې روزانه خو سوچ پکې نه کوې ته چې قرآن رالې کې دا موضوع شتي ته چې حدیثونو مطالعه شروع کې به کې دا موضوع شتي لازم زه تاسو ته د نصیحت په طور وایم د ورور د یو ملګري نصیحت دی اب تک یو پیر لازم وعظ او نصیحت د عالم یا اوره یا ګوره چې د هغې تعلق د آخرت سره یي د دنیا د فنا کېدو سره یي د قبر سره یي د عذاب سره اب تکې دا ته کم سے کم اب تکې کم سے کم یو پیر لازم نصیحت اوره فایده به یې آخرت فکر به سره پیدا کړي بارک الله فیک ژوندی به هر وخت به دا موضوع مخې ته نه اوس چې ته زړه زموږ دومره زنګ شي او بیا داسې په میاشتو چې ته یو نصیحت واوري هغه په موږ باندې څه اثر کوي پکار ده چې هر وخت موږ دا خبره درته مخې ته کوو ما تېر شوي درس کې بیان کې د عمر بن خطاب سیرت چې بیانو رضی الله عنه نو د هغه په ګوتۍ کې څه مهر لګېدلی و کفا بالموت واعظا دا د عمر بن خطاب په ګوتۍ کې مهر جوړ شوی وی مرګ کافي دی د نصیحت ورکولو دپاره نو هغه چې به داسې ګوته ډکوله به داسې ګوتۍ به ولیده لکه مرګ بیا به داسې څه کې مصروفه شو ګوتۍ خو لازم د سړي د غمې مخې له راځي که چې ګوتۍ مرګ داسې خلک مرګ رایدي او موږ چې ته په میاشت کې نصیحت وکړو نو بعض وایي یاره وایي چې دا خبرې سړی لږ یاروي یاروي نه د دا هغه مزې پې لږې کرښې پکې راځي چې ګډه وډه کېږي لکه خبره چې دې دلاسې پې خبرې دا حقیقت دی شئت ام ابیته که غواړې او که نه غواړې ښه زه داسې کار به وکړو ما او تا به دا موضوع بنده کړو بلکل ملف به بند کړو او ښه ټیټ ربړ نه اوسپنه به دې ته وکړو یو تورې تیرې ته به یې ګزار کړو نه به یې ته بیانې نه به یې زه بیانوم مرګ به راځي نو څه فایده چې مونږ خبره تورې تیرې ته ګزار کړه څه فایده وکړه که چېرته موږ د دې مرګ نه خلاصېدی په دې یاره والله دا موضوع به م پرېښودی خو مونږ چې د مرګ نه خلاص شوی خو خلاصې خو هسې هم نشتي نو ښه دا نه ده چې موږ ته دا موضوع واورو او د خلاصې چې ترې نشتي د هغې دپاره تیاری وکړو ښه دا شوه که نه
ځکه که ما ته د دې موضوع نه ځان غافله کړو بیا هم مرګ راځي، او که ما ته دې موضوع له توجه ورکړو بیا هم مرګ راځي، او په هر حال راځي. نو چې په هر حال راځي بیا ما ته پکار چې دې کې جوور سوچ وکړو. او رسول صلی الله علیه وسلم دا یره وه په امت باندې، د دنیا کې ډېر ورننوتل. هغه حدیث واقع موږ 2-3 پیرې بیان کړی د عمرو بن عوف الانصاري رضی الله عنه، دا روایت صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه بحرین ته لیږلی و چې د بحرین نه جزیه راوړي. دا سیرت کې هم خبره بیان شوې ده، د حدیث نورو درسونو کې هم بیان شوی. نو هغه د بحرین نه ډېر مال راوړی و، او په هغه ټیم کې غربت عام و، صحابه کرامو په منځ کې غربت عام و. نو انصارو ته پته ولګېده چې یاره ابو عبیده مال راوړی د بحرین نه ډېر زیات. نو بس هغوی سحر منزله ټول جومات ته رالو، لکه چې رسول صلی وسلم به یې تقسیموي نو چې موږ ته پکې برخه میلاو شي. رسول صلی وسلم چې کله مونځ وکړو سهار دا مونځ سلام یې وګرځو د خلکو ته یې وکتو نو فتبسمه مسکی شو. وی ما ته ښکاري داسې چې تاسو د ابو عبیده نه خبره شوي یئ چې ما دې راوړی. هغه ورته اجل یا رسول الله. رسول صلی وسلم ورته یې زیری در در کوم، ښه مطمئن اوسئ، هر چا ته به د هغه حق میلاویږي، مه یېرېږئ. فوالله ما الفقر اخشى علیکم، زه ګوره په دې نه یېرېږم چې په تاسو به غریبي راځي، د غریبۍ نه نه یېرېږم. یېرېږم په دې چې ان تبسط الدنیا علیکم، د دنیا به په تاسو پراخه کېږي لکه څنګه چې په پوخانو باندې پراخه شوې وه. فتنافسوها کما تنافسوها، نو تاسو پکې مقابلې کوئ لکه څنګه چې پوخانو کړي دي. فتهلککم کما اهلکتهم، نو تاسو به هلاک کوئ لکه څنګه چې پوخاني هلاک کړي دي. دا یره د رسول صلی الله علیه وسلم وه، د غریبۍ یره نه وه. و د غریبۍ نه، یره دا و چې دنیا به پراخه کړي. او زموږ دې زمانې ته وګوره، دنیا پراخه شوې ده که نه ده؟ نه ده پراخه. دا کم نعمتونه چې موږ سره دي که نه، که دا نعمتونه دي زموږ دا پلار نیکونه چې کوم قبر کې پراته دي هغوی ته دې ذکر وکړو نو هغه به ته دوی دا لیونی شوی دې څه قیسې بیانوي. تپوس که چېرته مشرانو کې دې څوک ژوندی بره په نسب کې که نه، تپوس ته وکړه چې څنګه و ژوند د دوی او څه حالات. ځکه خپل حقیقت مه هېروئ. تا دنیا پراختیا رسول وسلم یېرېدلی دې ته راسي چې تاسو به پکې مقابلې کوو، او بیا پښتانه چې کوو مقابله کوي. دا نور قومونه کې هم مقابلې، خو زموږ دا نه دي. دا سمه مقابله زموږ روا دقه یو باسي یوه خبرې که دلته د مسافرو منځ کې کښېني نو دا ذهن به دله په یوه خبره باندې داسې کړي چې سودي وګټلې سودي راوړي، سودي وګټلې سودي راوړي. ها ټوټۍ پسې واخېسته، کار یې وکړم. ما ته اوس دا قصه ذکر کړې وه، زما مخکینۍ خبره د زه د ثانویه کې ما په هغه ورځو کې سبق وي، او زه بس خپلوانو ملګرو خواله ورتم چې هغوی ډېره کې اوسېدو انجراګان، هغوی په دقه یو موضوع چلوله، کور یې واخېستو، ټوټه یې واخېسته او دا یې ما به دا کیسې اورېدې. دې سره اوس زه نه وم عادت ځکه چې زموږ والد صاحب الله دې پرې رحمتونه راوورئ، هغه سره د وړوکوالي نه دلته و هغه دې قصو نه و خبر کړي وه. بس نو بیا زه رالم کور کې ما د هغه سره بحث کوم، یاره ما په کار دا چې موږ ورسره داسې وکړو، موږ دا وکړو، موږ داسې وکړو. بیا ما ته یې ورځ ویل تا څه قصې شروع کړي؟ تا ته چا د دې قصو ویلي؟ ته خپل سبق ولې نه وایې؟ ستا خو ورځې د سبق دي، د علم دي، ته مخکې خو دا قصې نه کولې. بیا ما په خپله سوچ کوم، یاره دا خبره هم صحیح ده، دا خو زما توجه بل طرف ته ځي چې سوچ مې وکړو ما ته پته ولګي چې دا زه د یو څو کسانو خواله ځم د هغې د لاسه زما ذهن دغه طرف ته ځي. بیا مې هغوی سره ملاقاتونه بلکل محدود کړو او توجه مې خپل سبق له ورکړ. مې دا کسان مې د سبق نه وباسي او دغه کیسه به زه کوم چې ټوټه یې پسې واخېسته او ټوټه یې خرڅه کړه، ټوټه یې واخېسته او ټوټه یې خرڅه کړه. د هغې نه دا نتیجه راووته چې یو موضوع ده زمونږ بس، که نه ما غلطه ووایي. تاسو داسې کړي لکه تاسو دې موضوع کې بحث نه یې کړی، لکه ستاسو مجالسو کې چې سوچه د قرآن او حدیث بحث کېږي
د سهار نه د ماښامه پورې چې دیندارۍ کې څوک مخکې شوی دی او څوک وروستی شوی دی. زموږ خو دا ده ته په خطا یا به چېرته ته یو دوه درې کسان له ورغلی وي هغوی د دنیا باس کوو، موږ خو یې نه کوو. دغه هیرس دی. زه دا نه یم چې باس به نه کېږي، باس به کېږي خو چېرته کله ناکله وشي. د دې ډېر باس کولو د لاسه دقه یو موضوع زموږ په دې دماغو باندې سوره شوې ده، هغه موږ بل څه ته نه پرېږدو. ښه که کلي ته لاړ شي څو دې راوړې او څه به کې، هغه پلاني هغه ځو خو هغه پکې بل چت جوړ کړو او هغه دویم ظلم ویزه وکړه او درېیم لم کوي او ته کښېنه. او هغه لس کاله مزدوري وکړه سعودي عرب کې، هغه وګوره مارکېټونه یې ودرول، ته خوار وزار کښېنه 15 شل کاله دې وشو. دغه حسابونه روان دي که نه؟ او اوس خو هلته بېروزګاري عامه شوې ده، مکمل دغه حساب روان دی، مکمل بله خبره نشته الا من رحمه ربي. چې د لږ خر کسان به وي چې هغه به غریبانانو دې طرف ته هم سوچي چې آخرت هومره روان دی. او یاره چې دا سوچونه هغه سړی کوي چې هېڅ نه وي، سړی وځي بیا محتاج دی غریب، ځکه دې طرف ته توجه ډېره ځي. ښه کورې دی، رزق میلاویږي 2-3 ټیمه، ګزاره روانه، ته هم په دې قصو کې سم ورننوتی دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د دې خبرې نه رسول صلی الله علیه وسلم یېرېدلی چې تاسو به مقابلې کوئ او په مقابلو کې به هلاک کېږئ. دا خبره زما هم نه ده. اوس که یو سړی وایي چې تا دا نصیحت ډېر سخت ونه کړو، نه، دا نصیحت رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی او لازم به دلته داسې قسمه نصیحت کېږي ځکه چې دنیا ته نه پرېږدي. او حدیث خو تاسو ته یاد دی که نه؟ صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الدنیا حلوة خضره، دنیا خوږه ده او تکه شنه ده، خون هم مزېدار دی، رنګ هم مزېدار دی. او که الله غوښتی که نه نو دا دنیا به بې خونده وچه کړسه بې رنګه به پیدا کړی وي. کولی شو که نه شو کولی؟ خو نه بیا امتحان نه کېدو. بیا زما ستا د ایمان پکې پته نه لګېده، بیا خو سره زموږ هسې هم نه لګېده. وایي زر کوی مړه پته زما ستا د ایمان هله لګي چې دنیا خوږه ده او تکه شنه ده. اوس به زما ستا د ایمان پته لګي چې ما ستا د ایمان پته به دلته ولګي چې دنیا کې څومره ورننوځو او څومره نه. نو د دنیا په حقیقت باندې ځان پوه کړئ، ځکه دغه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دو خبرونه ویریږئ، دنیا او زنانه. دغه د سړي بیخ بنیاد وباسي، د انسان د دیندارۍ بیخ بنیاد چې وځي که نه په 2 خبرو، دنیا او زنانه. او چې دې 2 خبرو کې د ځان هوښیار وساتو د الله په توفیق سره او دینداري د پکې وه، بس ایمان به دې سلامت پاتې شي. یو دنیا، دویمه زنانه. او دا دواړه سړی ډېر زر دوکه کوي او ډېر هوښیار سړي عقل ختموي. دنیا هم د سړي عقل ختموي او زنانه هم د هوښیار سړي عقل ختموي، ځکه فتنه ده او چې د ایمان پته ولګي. دنیا حقیقت رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې بیان کړی دی، مستورد ابن شداد رضی الله عنه روایت دی، امام مسلم راوړی دی. او ښه په توجه سره ورته غوږ کېږدئ چې سم پرې پوه شئ. بیا به دا نه وایي چې ګوره موږ د دنیا په حقیقت چا نه یو پوه کړي. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. دنیا د آخرت په مقابله کې داسې ده لکه تاسو کې چې یو سړی د ګوتې دا سر د دریاب په اوبو کې وردننه کړي او بیا راوچته کړي، نو ودې ګوري چې د دې ګوتې پورې څومره اوبه نښتې دي. دغه دنیا ده او د اوبه د آخرت. دا اوس د دنیا او د آخرت مقابله ده. او دا وضاحت رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی، ما نه دی کړی. بل واوره، دا روایت هم په صحیح مسلم کې د جابر رضی الله عنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه. رسول صلی الله علیه وسلم بازار باندې تیر شو، خلق دی بازار کې په غاړو ولاړ دي. فمر بجدي اسک میت، نو د بیزی یو بچی پروت دی مردار،
مردار شوی دی او عیب پکې دی چې غوږونه یې واړه واړه دي نو که مردار شوی هم نه دی باقي څه دی عیب دی د څاروي غوږونه نه کېده یا واړه دا د څاروي څه دی عیب دی ایسته لاړ چې ځان له څاروی ویلی نو چې ته وګوره غوږونه واړه واړه وي وابېلې علي عیبجن دی نو دلته خو دا مردار هم دی نو فتناوله رسول صلی الله راواغستو فاخذ باذنه د دې غوږ نه یې ونیو او زار د رسول صلی الله علیه وسلم نه څه کوششونه یې کړي زموږ د پوه کولو دپاره او هغې نه مخکې قرآن کې الله رب العزت زموږ د پوه کولو کوشش کړی دی چې موږ پوه شوي نه یو دا ټول ګناه زموږ ده الله او د الله پیغمبر په موږ حجت قایم کړی دی وی ایکم یحب ان یکون هذا له بدرهم دا څاروی به څوک په یو درهم وایي او یا رسول الله موږ یې هسې نالو نو وما نصنع به او په دې به موږ کوو څه نو رسول صلی وسلم ورته ویې تاسو دا نه خوښوئ چې دا ستاسو وی هغه ورته یا رسول الله والله لو كان حیا كان عیبا یا رسول الله که دی ژوندی وی عیبجن دی فکیف وهو میت او هغه مردار پروت دی به ده به څه کوو بیا روپۍ پې ورکوو رسول صلی الله ورته ویې فوالله للدنیا اهون على الله من هذا علیکم دا څاروی چې ستاسو په نظر کې څومره سپک دی که نه د دې نه زیاته د دنیا د الله په نظر کې سپکه ده د دنیا حقیقت دا څاروی چې څومره ستاسو په نظر کې سپک دی د الله په نظر کې دنیا د دې نه هم زیاته سپکه ده او هغه حدیث د ابوذر غفاري رضی الله عنه چې کله ورسره رسول صلی الله را روان او وحود یې مخې ته راغی څو څو پیرې ما بیان کړی نو رسول صلی الله ابوذر ته ویل ابوذره زما دا نه ده خوښه چې د وحود غره سره دې ما سره یو 3 ورځې تېرې شي او دې ما سره پروت وي اورېدلی مې که نه وحود غره سره او 3 ورځې دې تېرې شي او ما سره دي الا شیء رصده لدین الا دا که قرضې له مې څه پاتې کړی نو هغه به د 3 ورځو نه زیات واوړي په هغه نور نشي پاتې کېدی نو کیف پسې یا رسول الله الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا د الله په دې بندګانو کې به داسې او داسې او داسې ورکړم رسول صلی الله علیه وسلم د الله د بندګانو غم کې موږ ته داسې معلوم دي چې به زار یې نه لګوي نور د الله بندګان خو پرېږده په خپله پکې خوار و زار په بد حال دنیا سره دومره محبت چې دی دا وایي چې که ما ولګو نو زه به څه خورم یعنې په خپل ځان یې نه لګوي او چې چا ته نصیحت وکړي لږه خرچه کوه ډاکټر له ځه داسې کوه داسې کوه ده وایي د زړه زور زیات دی موږ وایو چې الله څنګه ولې نورې ټالۍ ورکړو دی وایي په ځان یې ولګو نو د بلډ پریشر شوګر هارټ اټیک ګردې خرابې پړپوس خراب پوندې چاودلې هر قسمه بیماریانې په ده کې جمع دي خو دی وایي چې نه نور هل من مزید هل من مزید نورې به نه نو چاله ته به داسې ستړی ستومانه لاړ شي او آخرت له دې هم څه ونه کړو او به دا هر څه پاتې شي شاته خلکو ته تا ته هېڅ هم ونه خوړو نو دا د ځان سره ظلم ونه کړو او حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي الدنیا سجن المؤمن دنیا د مؤمن دپاره څه دی جیل دی دا هم د دنیا حقیقت دی چې دنیا ګورې زموږ دپاره جیل دی د عیش عشرتونو ځای نه دی ګورې دلته جیلي چې که نه دی پابند دي د هغه اصولو چې کوم د جیل کې اوسېدونکو دپاره بیان شوي خپله مرضي باندې څه کولی شي نشي کولی دا شماو ته هم ګورې خپله مرضي هغه ځای کې خپله مرضي کولی شو چې څومره الله اجازت را کړی هغه ځای کې موږ پابند یو
یعنې اوس ګوره د اختر ورځ راله، اختر ورځ خوشحالي ورځ ده که نه؟ ما ورته خوشحالي نه شو کولی، د خپلې مرضي مطابق نه شو کولی، کولی شو خو شریعت ته حدود نه و پکې نه اوسي. هلته هم زما اوس تا هغه مرضي ته پوله ده. نو ځکه دا ټکی داسې عام ویل چې انسان آزاد دی، دا ګوره غلط دی په یو اعتبار سره. انسان آزاد نه دی. ولې آزاد نه دی؟ بنده دی. بنده آزاد دی؟ بنده آزاد دی؟ د خپل سید غلامي که نه؟ موږ د الله بندګان نه یو. بنده به د خپل رب د احکامو مطابق ژوند تېروي، خپله مرضي باندې خو به ژوند نه تېروي که نه؟ موږ داسې آزاد نه یو چې زه چې څه دې زړه غواړي هغه کوه. نه، دا خبره یاده که چې دنیا دا جیل دی، آخرت زموږ دپاره که آخرت دې وګټوله هغه زموږ دپاره جنت دی، هغه خوشحالیانې دي، هغه مرضیانې دي چې هلته هر څه کوي بیا، خو دنیا کې نه. دغه شان دا خبره یاده که چې څومره د دې دنیا نه بې رغبته وي او د دنیا په حقیقت باندې پوهه وي، دومره به عزتمني. او ما د بیان په اوله کې په مقدمه کې دا خبره ذکر کړې وه تقریبا چې څومره د دنیا په حقیقت باندې پوهه وي، دومره به د ژوند ښایسته وي. ما ذکر کړې وه که نه؟ ورسره دا زیاته که او دومره به عزتمني. کوم ځای کې دا خبره رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده. امام ابن ماجه دا حدیث راوړی، سهل ابن سعد الساعدي رضی الله عنه. یو کس راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله داسې عمل راته وښایه چې د هغې د لاسه را سره الله هم محبت وکړي او خلک را سره هم محبت وکړي. دا اوس ناشنا سوال دی لکه چې د دوه محبتونه غواړي، محبت د الله، محبت د بندگانو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته په دوه جملو کې خبره ټوله ختمه کړه، ځکه چې هغه فصیح او بلیغ انسان. اوس که دا سوال تا نه څوک وکړي، کیدای شي ته ورته دوه هفتې تقریر کړي که نه؟ ځکه چې سوال ډېر غټ دی. اگر که ټکي لږ دي داسې سره ته وښایي چې خلک را سره محبت کوي او الله را سره محبت کوي، نو کیدای شي ته به ورته دوه جمعې تقریر وکړي او دوه جمعې کې به هم خبره راټوله نه کړي، بیا به هم لګیا. خو دلته فصیح او بلیغ انسان دی. هغه ورته ووایي ازهد فی الدنیا یحبک الله وازهد فیما عند الناس یحبک الناس. ازهد فی الدنیا یحبک الله وازهد فیما عند الناس یحبک الناس. دنیا نه بې رغبته شه، الله د سره محبت کوي، او د خلکو په لاس کې چې څه دي د دې نه بې رغبته شه، خلک د سره محبت کوي. خبره ختمه. دنیا نه بې رغبته الله به د سره محبت کوي، او د خلکو سره چې څه دي د دې نه بې رغبته خلک د سره محبت کوي. چې څومره د توجه د خلکو هغه څه له ورکولی چې ورسره په لاس کې دي که نه، دومره سره د دې خلکو نه لګي. دا خبره زما نه ده، ګورې دا د رسول صلی الله علیه وسلم دی. یعنې اوس ته د چا مال ته پسخېږي را پسخېږي، او کله ورته وایي دا شی او کله ورته وایي دغه شی او کله بل شی، د ده سره طبیعت نه لګي. او چې څومره ترې بې رغبته وي او لرې لرې وي که نه، دومره به یې در سره طبیعت لګي. یاره وایي زارېږه د پلاني نه، نر سړی دی نر. ته به وایي چې چېرته هغه کم ډیلی فتح کړی دی، کشمیري فتح کړی دی، نر دی. چې معلومات وکړي هغه چېرته په ده باندې څه خدمت نه دی راچولی، چې لرې لرې دې ګرځي، نو ذکر ته ورسره طبیعت لګېدلی. او ښه نر سړی به وي، ښه نر، خو یو ورځې ضرورت را پېښ شو ده ته وي مړه لره کوه، هغه بې غیرته وي. نو څه بې غیرتوب هغې را کړی، هغه ده سره چې د لاس کې څه دي د دې مطالبه یې کړې وه، ځکه ورسره د ده طبیعت اوس خاص نه لګي. یا ټلیفون وکړه چاته که نه وایي قرض مې په کار دی 200 روپۍ، چې محبت ته سره کوي که نه کوي. دا حدیث تجربه که، او چې بلکل چا نه مطالبې نه کړي تندی دله ښکلی
او یې زارېږه د داسې ملګري نه چې نه بیمارېږي او نه غریب کېږي او نه یې څه ته ضرورت وي ملګری خو داسې مزه کوي خپل داسې مزه کوي په هغه خپل ملګري به څه کوي چې کله ته وایي قرض راکړه او کله وایي بیمار یم او کله وایي مرسته راسره وکړه کله وایي دا دی او کله وایي دغه دی دا حدیث کې تطبیق کول غواړي دا طریقه ده او دا حدیث چې سړی واوري او دې حالاتو ته وګوري نو د خولې نه یو ټکی وځي چې صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلي ها او سبحان الله ای دنیا په باره کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي کعب بن عیاض حدیث دی وی ان لکل امت فتنه د هر امت لپاره الله یو امتحان او فتنه پیدا کړې ده وفتنة امتی المال او زما د امت فتنه څه ده هغه د مال دی امام ترمذي دا حدیث راوړی یعنی ښه درته واضحه ووایي چې زما د امت خاص فتنه او امتحان هغه د مال دی بیا په کوم ته پیل کېږي او پاتې راځي دا خو ستا کمی دی یو حدیث کې راځي څه ناشنا حدیث دی کیدای شي اکثر ملګري به یې ورپې راوړي امام ترمذي راوړی دی د عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لیس لابن آدم حق فی سوى هذه الخصال د آدم د بچي په دې دنیا کې وګوته کېده د آدم د بچي په دې دنیا کې د درې خبرو حق دی درې خبرو حقدار دی چې دا دي د دی څو دریو بیت یسکنه یو کور چې دی پکې اوسېږي اوله پکار دی کور چې دی پکې که بنګله چې چکرې پکې وي او د نوسو کړوسو ځکه چې کور دا خو اتلس کمرې دي خو چې د دې ماشومانانو بچي وشي هغه به یې څه کوي داسې نه دي ویلي دغه ضمیر دې کس ته راجع دی چا ته دې کس ته بیت یسکنه چې دی پکې اوسېږي د نه ویلي چې د خیل پکې اوسېږي او د ده را روان درې څلور پیړۍ پکې اوسېږي چې دی پکې اوسېږي د بچي باران نه پناه دي د نور نه پناه دي د جمي نه پناه دي بس شکر دې وباسي بیت یسکنو او د رسول الله وسلم کور خو تاسو ته پته وي د هغه کور څنګه و موږ بیان کړی یم د یو څو بیانونو کې عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله وسلم به د شپې تهجد کول نو زما خپې به د قبلې او د رسول الله وسلم په منځ کې وي نو چې سجدې له به تو نو زما د خپو له به لاس راوړو نو ما به خپې راټولې کړې نو بیا چې به ودرېد بیا به ما خپې وغځولې دا د هغه کوټه وه او د هغه انسان دی چې د ده په شان اوچت مخلوق په دې ځمکه باندې نه خپې ایښودی او نه به کېږي او که دا الله ته ویلی الله به له دا غرونه رسرو کړی او زما او ستا په دې غټو کورونو کې ګزارې نه کېږي بیت یسکنو څو خبرې شوې دوه تا خوله ګوره تیاره کړې وه دوه دې وې څو خبرې شوې یوه شوه وثوب یواري عورته او یو کپړه چې د ده عورت پې پټ شي سبحان الله یو کپړه عورت پې پټ شي دریم وجلف الخبز والماء او ډوډۍ او اوبه چې ژوند یې روان خېټه هم څه پکار دي بس سم خیال دی دا درې به موږ سره نه دا درې موږ سره شته که نه شته د دې نه ډېر دي د څو کلونو دي دا بیتون یسکنو کې ګوره دا مطلب هم نه دی چې لازم به کور خپلي یو کور چې دی پکې اوسېږي د کرایي دا کور هم ګوره نعمت دی داسې خلک شته چې فوټپات باندې پراته دي ما نن سحر د کور کې وړو ته نصیحت کو مانځه نه بعد چې کور ته لاړم دا جمع ډېرو وړو یخ دی
ما شکر د الله ادا کوئ. ګوره په دې ژمي کې ما ډېر خلک د یو کمبل د یو چت په ارمان باندې په روډونو کې پراته دي. دا د کرایي کور دا جونګړی چې پکې ته پروت یې، دا خیمه چې ته پکې پروت یې، دا هم ګوره د الله نعمت وګڼه. نو لازم نه چې یو سړی ما ته اوس دلته دا ټک پکې راوباسي چې هغه صحیح ده زما خپل کور خو نشتي. نه، په هر حال شکر. دا درې خبرې چا سره نشتي؟ هر چا سره شتي، خو په دې دریو باندې ګزاره کېږي چې څوک یې کوي کېږي، خو موږ زموږ دې نه کېږي. دا حقیقت دی، حقیقت به وایي، موږ ګزاره نه کېږي. ګزاره کېدی شي دلته مې یو سړي زړه کېدی شي ویلي چې یاره ته بل طرف ته لاړې هیله بیله ګزاري نه وتې ده، ډېره مخکې تللې ده. یوازې زمونږ د بچو خرچې، زمونږ جوړو جامو کې سټایلونه، زمونږ ګاډي، زمونږ هغه څه چې مونږ په زور ځان له کتلي دي، والله زم چې قیامت پر ورځ به زمونږ سره د حساب ګوره څنګه کېږي. هر څه به حساب هم کېږي که نه. نو درې کومې خبرې دي؟ کور چې پکې اوسېږي، جوړه جامه چې عورت یې پې پټي، اوبه او ډوډۍ چې خېټه پې ډکوي، اوبه او ډوډۍ. او زمونږ دسترخوان ډکي، دسترخوان ډکي د دنیا چې کوم نعمتونه هغه پې پراته وي، خو دې دومره فریاد وکړي که نه، نو سړی وایي چې الله چې ته 2 روپۍ ما سره وایي چې دله مې ورکړی وی چې ځان له پیسه والي. ځکه چې ده چې کوم فریاد وکړو، کوم د حالات بیان کړو، دا رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې د آدم د بچي په دنیا کې دا 3 خبرې څه دي؟ دی حق دی. او ځکه یو حدیث کې داسې راځي، رسول الله وسلم ووي د آدم بچی وایي چې مالی مالی، مال او مال زما مال زما مال. صحیح مسلم کې حدیث دی. او وایي ستا په مال کې ستا څه دي؟ یاد یې کړه، الا ما اکلت فافنیت، هغه چې تا خوړلی دی هغه ستا مال، او چې دې خوړلی و هغه یقیني ستا مال. دې کې شک شته؟ د اوسه پورې چې موږ څه خوړلي دي دا د چا مال و؟ شک پکې شته؟ یقیني زموږ مال و. ولې؟ خوړلی دی، دې کې خو بل څه نشته. او دویم څه دی؟ هغه لباس چې تا اغوستی دی فابلیت او زوړ کړی دی. شک پکې شته؟ ولې پکې شک نشته؟ زوړ کړی هم دی، قصه ختمه شوې ده. دریم او تصدقت فامضیت، او چې د الله دپاره دې ورکړی ده او مخکې تللی دی، دا ستا مال دی. ولې مال دی ستا؟ ته کوم ځای کې په خپل لاس دې الله له ورکړی دی، دا یقیني ستا مال دی. او د دې نه بعد چې څه دي هغه وروستو وارثانو دې ستا نه دي. د دې نه خو نور پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ته وضاحت څه وکړي، څه چې دې خوړلي دا ستا مال، دا چې دې اغوستي دي دا یقیني ستا مال دی. د الله دپاره چې دې څه ورکړي دي دا یقیني ستا مال دی. څلورم یو شی ذکر کوي ما ته ځه، یو شی ذکر کوي ما ته ووایه نه دا هم زما دی. نو دا دغې کې رانغی د الله دپاره دی، دا هم په دې کې دننه راغی. یو شی ما ته داسې وښایي، یو شی چې وایه موږ د رسول وسلم په حدیثو اعتراض نه کوو، هسې د دې حقیقت ته راښکاره کولو دپاره ښه جامه دا ستا د دې کې در سره باس نه کوو، کومه چې دې اغوستې ده، خوراک چې دې کوم کړی دی کې در سره چیړ نه کوو. الله دپاره چې دې څه ورکړي خو یقیني ستا دي، ځکه چې بیا درته میلاویږي آخرت کې. بل څه شی دی ستاسو؟
هیڅوک نشته زمونږ دا زمونږ خبره ده ګوره ها او بیا زمونږ فعل له راشه زما او زما زما او زما سهار ماښام زمونږ دا ګردان دی ښه زما او زما او دلته ټولو اتفاق په دې وکړو چې څلورم بل شی نشته او که چا پیدا کړو روانې جمعې شپې پورې صحیح شو ما ته به ووایي 7 ورځې دي که ژوندی وم او ما سره میلاو شي نو ما ته به ووایي چې څلورم یو بل شی مې را پیدا کړی چې هغه زمونږ دی یقیني نو زه به بیا تاسو سره ومنم فی الحال خو دغه د رسول وسلم حدیث زموږ مخې ته د بل شی زمونږ نشته د دریو نه علاوه دا مختصر یو څو خبرې ما وکړې نور چې په دې باندې سړی خبرې شروع کړي لګیا به ځکه چې ما ته اوس ته وایي چې حدیثونه د دې نه ډک دي قرآن ایتونه د دې نه ډک دي نو حقیقت د دنیا وپېژنه او څنګه چې د دې دنیا سره د ژوند ښایي هغه شان ورسره تېر که تا دوکه کوي مه دوکه کېږه پې تا ګډوډ کوي چې ګډوډ دې نه کړي او لکه څنګه چې علي رضی الله عنه به وایي که نه وایي ما دنیا 3 پیرې طلاقه کړې ده داسې طلاق مو له ورکړي دي چې اوس واپس کېدی هم نه شي نو دنیا ته وایه داسې وایه که ډېره مو هوښیاره یې که نه خو ما نشي دوکه کولی داسې وایه دنیا ته او خپله ګزاره پکې کوئ مسافر ژوند تېروئ نن یا سبا به ترې ځو یا ته مخکې یا زه مخکې هغوی مخکې خو یو به ترې ځي الله سبحانه وتعالی دې موږ د دنیا په حقیقت باندې پوه کړي او الله رب العزت دې موږ له دنیا کې بې رغبتي راکړي الله رب العزت دې زموږ د هرس کم کړي او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې د آخرت دپاره محنت او کوشش وکړو او الله دې زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي او الله دې موږ له دومره دنیا راکړي چې زموږ دینداري پکې نه ګډوډه کړي او الله دې موږ د هغه دنیا نه د هغه مال نه لرې وساتي چې د هغې د لاسه زموږ آخرت خرابېږي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد